أم لهم نصيب من الملك ایشتا دی یهودو دا پارا نصیب سحسا من الملکی دا بادشاہینا دی سر دی لاس کے سب بادشاہیشتا حکومتو سرشتا اللہ وی فَإِذَن پس بدغ وقت کے کدوی سر حکومت وے لا یؤتون الناس نقیرا دی باورنکی دی خلقو تا نقیرا دا نقیر برابر شے دا کجوری دا گٹ کی شابان دی یو داغی اغینا دا کجوری تیغ روزی اغیتا نقیر ہوئی دا غمرد ذرا شیبم چاہتا ورنکی سوک یهود که بادشاہان شیوم بوجن ہائے ہائے ام لهم نصیب من الملک ایشتد دوی دا پارا سحسد بادشاہینا فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا پس بدغ وقت کی دوی باورنکی خلقو تا نقیرا دنو نقیر برابر شے ام یحسدون الناس بلکہ دوی حسد کئی خلقو سرا علی ما آتاهم اللہ من فضل اخبر سشے ورکول خسکے اچھا سر سدی کنا اخیتم نشکتے بلکہ دوی حسد کئی خلقو سرا علی ما آتاهم اللہ آغا سبان دی چی اللہ ورکڑی دی دی خلقو تا من فضل اخبر فضل سرا فقد آتینا زکا تحقیق سرا اللہ وی زکا تحقیق سرا آتینا من ورکڑی دی آل ابراہیم الكتاب والحکمہ ابراہیم علیہ السلام اولاد تا کتاب او نبوت کتاب اسمانی کتابونا میں مرکڑو ابراہیم علیہ السلام اولاد تا پیغمبری میں مرکڑو داود علیہ السلام اگو رئی سلیمان علیہ السلام اگو رئی بادشاہانم دی و داود علیہ السلام تا اللہ اسمانی کتاب مرکڑے و پیغمبرانم دی وآتیناهم ملکا عظیما و من ورکڑوام آل ابراہیم تا ملکا عظیما بادشاہی لویا بادشاہی مرکڑو فمنهم من آمن بھی پس بعض پدے یہودو کے آغا سوک دی چی ایمان روڑا دی آخری پیغمبر باندے ومنهم من صد عن و بعض پدے کے آغا سوک دی چی مخوارولو دا ایمان روڑونا دی پیغمبر باندے دا ایمان روڑونا مخوارولو وکفا بجہنم سعیرا و کافی دے دوزخ سعیرا بلور دوزخ ندید پارا سزا کافی دا ان الذین کفروا بآیاتنا بیشک اغا کسان چی کفر کرے دے زمونگ آیاتونو سرام سوف نسلیہم نارا زردے چی دیب مونگ داخل کو دوزخ تا کلما ندجت جلودهم ہر کلا چی اس وزید دی سرمنی بدلناهم جلودا غیرها بدل کے باور کو دوی تا سرمن نوری سرمن بے اوسوزی نور سرمن آغا بوسوزی نوری بور آغا بوسوزی نوری بور لیذوق العذاب دیدہ پارا چی دی سزا ہو سکی ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک اللہ زورور دے دلو حکمتون مالک دے والذین آمنوا اواغا کسان چی ایمان روڑے دے اللہ ویزمونگ آیاتونو بانے وعملوا الصالحات او نیک عمال کئی ایمان روڑے دے ورسر عملم نیک دے سندخلهم زردے چی دیو داخل کو جنات آغا جنتونو تا تجری من تحتها الانہار چی بہیگی با لاندے دا محلاتو داغینا نہرونا خالدین فیہا ابدا
دی به همیشه په دغه جنتونو کې همیشه لهم فیها ازواج مطهره دوی لپاره په دغه جنتونو کې بیبیانې دي داسې بیبیانې مطهرتون چې پاکې دي وندخلهم ظلا ظلیلا او موږ به دوی داخل کو سوري ته داسې سورې ظلیلا چې ګڼ به رنګې سورې بني ګڼ سوري ته به داخل ظل ظلیل یخ سوري ته به داخل د یهودو یو دو خصلتونه نور الله دې آیاتونو کې ذکر کړ یو د هغوی د بخل خصلت او بل د هغوی د حسد خصلت موږ مسلمانان دې الله بچ کړي خاص کر د دې زمانه او د دې دور مسلمانان دي د یهودو د نقل نه الله بچ کړي په بخل کې نقل وکړي او په حسد کې نقل وکړي بخل کې او حسد کې الله وی داسې بخیلان دي داسې بخیلان که د بادشاهۍ خاوندان هم شي که نه چاته به د نقیر برابر شی ورنکړي څه برابر نقیر د کجوري د ګډ کې په شا چې کوم نری غوندې داغ دی دغه هومره شی هم چاته ورنکړي دا داسې کنجوسان دي که تاسو وایي چې نن خو یهود هر څه خلکو ته ورکوي دروغ په قهر اخته دي او که ورکوي هم که نه نو د ګمراه کولو دپاره ورکوي دا خو سخاوت نه دی د مسلمانانو دین اسلام ته د مسلمانانو ښایسته عقیدې ته د مسلمانانو پاکې معاشرې ته د مسلمانانو ښایسته او اخلاقو ته نقصان رسولو دپاره ورکوي دی دی الله په خپل قهر اخته کړي په خبره پوه شئ څه دپاره ورکوي دې دپاره ورکوي او دا خو سخاوت نه دی دا خو خودغرضي ده دا څه شی دی خودغرضي ده سخاوت خو هغوی چې د خیرخواهۍ په سوچ باندې خلک خرچې کوي د څه په سوچ د خیرخواهۍ په سوچ لکه د مسلمان خرچې الحمدلله د خیرخواهۍ په سوچ دي او د دې بې غیرتو دا خرچې داسې وکړو دا یې وکړو هغه یې وکړو دا فلانی شی ارزان کړو ډنګړی شی ارزان کړو ټول خودغرضي ده دا شومتوب دی به وي چې وګوره د محمد صلی الله علیه وسلم ملګري وایي چې مونږ کې عاجزي ده زمونږ پیغمبر کې عاجزي ده دی وایي چې مونږ کې عاجزي ده او دا دي هغه دي نه خو یې بیبیانې کړي نه خو یې بیبیانې دا څنګه عاجزي ده فلانه یوډه الله وایي آل ابراهیم ته ابراهیم علیه السلام اولاد هغوی ته مونږ پیغمبري هم ورکړې وه آسماني کتاب هم ورکړی و داود علیه السلام ته زبور ورکړی ټیک شوه موسی علیه السلام ته تورات ورکړی عیسی علیه السلام ته انجیل ورکړی داود علیه السلام دی که موسی علیه السلام دی که عیسی علیه السلام دی دا د ابراهیم علیه السلام اولاد کې دي د اسحاق علیه السلام بچی دي هغه په نسل کې دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی د حضرت اسماعیل علیه السلام په نسل کې دی ٹھیک شو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې اسماعیل او اسحاق دا دواړه د حضرت ابراهیم علیه السلام بچی دي د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې یو پیغمبر آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله راولېږلو او د اسحاق علیه السلام په اولاد کې ډېر پیغمبران هغوی کې حضرت داود علیه السلام زبور ورته الله ورکړی دی پیغمبري ورته الله ورکړې ده ٹھیک شو اوی د شلګونو په تعداد کې بیبیانې وي څومره شلګونه زما په خبره پوهېږئ حضرت موسی علیه السلام ته الله تورات ورکړی دی حضرت عیسی علیه السلام ته الله انجیل ورکړی دی پیغمبرۍ ورکړي دي ٹھیک شو
داود علیہ السلام هم پیغمبر دی، د ابراهیم علیہ السلام اولاد کې دی، او سلیمان علیہ السلام هم پیغمبر دی. پلار او زوی دی، پلار او زوی دی، بادشاهان هم او پیغمبران هم، بادشاهان هم او پیغمبران. الله ویلو یا بادشاہی میں ورکڑی وآتیناهم ملکا عظیما، لو یا بادشاہی میں ورکڑی چاہتا دا ابراہیم علیہ السلام اولاد تا. دا خبره مناسب نه ده چې دی وای چې عاجزی پکې کم ده، نه خو بیبیانې دي، اعوذ بالله من ذلک. نو تاسو خو ابراهیم علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام شخصیت او د ابراهیم علیه السلام د خاندان قایل یې کنه، او دا وایي چې موږ يهودیت ځکه اختیار کړی چې ابراهیم علیه السلام يهودي و. نو د ابراهیم علیه السلام تاریخ وګورئ، د هغه د اولاد تاریخ وګورئ چې بادشاهي او پیغمبري دواړه ورسره وکړو، او بیبیانې وی د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې د بادشاهانو د پیغمبرانو که نه وي. خبره پوه شئ، حسد ولې کوئ؟ الله وی بل کمی په دوی کې دا دی چې خلکو سره حسد کوي. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمه وآتیناهم ملکا عظیما. حسد نه دی، الله موږ مسلمانان بچ کی. د دوړو سيزونو سره د آیاتونو نه معلومیږي، دوړو سيزونو سره حسد نه دی. دنیا باندې چا سره حسد مکوه، د چا دنیا ته مپسخېږه او د چا دین ته مپسخېږه. ولی یعنی مسوزه حسد پښتو کې موږ ته د سوځېدل وایو. د چا ښایسته جامه وګورې که نه، بس ستا په زړه کې یو درد پیدا شي، یو سلیکه پیدا شي. او که د چا د دین لحاظ سره ښایسته حالت وګورې، بیا هم ته خفه شي. وګوره ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. دا د دین په وجه حسد. وآتيناهم ملکا عظیما، دا د دنیا په وجه حسد. لویه بادشاهي مې مور کړې وه د ابراهیم علیه السلام اولاد ته، او کتاب او نبوت مې مور کړې و د حضرت ابراهیم علیه السلام اولاد ته. نو نه به د دیندارۍ په وجه چا سره حسد کې چې دی ولې داسې ډېر نیغ کېږي، هر وخت کې جومات کې ناست دي او قرآن مخې ته تلاوت کوي یا وظیفه کوي یا ذکر کوي، دا د ځان نه څه جوړ کړي دي. ټیک شو؟ او نه به ورسره په مال و دولت او په حکومت باندې څه کې حسد کې. الحسد مذموم والحاسد مغموم والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. حسد ډېر بد حالت دی. ولې به بد حالت نه دی؟ یهودو نقل دی. چا نقل دی؟ هغې نقالي ده. حسد خو هغې کوي، الله وایي دی حسد کوي. اخیری پیغمبر سره حسد کوي، د اخیری پیغمبر مرګرو سره صحابه سره حسد کوي. نو د حسد کولو والا چې حسد کو څه ګټه وکړه، وی والحاسد مغموم، همیشه به دا حسد کوونکی په غم کې پروتي. خوري به خپله، سکي به خپله، ګرځي به خپلې سورلی کې، وی به غمجن. په څه غمجن دی؟ په دې غمجن دی چې تربورې ولې داسې مزې کوي، تربورې ولې داسې مزې. الحسد مذموم والحاسد مغموم والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
او دا حسد دا نیکی داسې سیزي لکه اور چې خشاک سیزي. الله دې بچ کړي. پوه شئ هر کس له پکار دي چې خپل ځان ته وګوري چې دا بیماري خو ورته نه ده لګېدلې. ملا هم پکار دي چې خپل ځان ته وګوري، امیل هم پکار دي چې خپل ځان ته وګوري. یوازې خبره اورېدل نه دي، موږ ته دا بیماري لګېدلي او پوهېږو پرې نه، بیا داسې حد ته ورسي چې بیا علاج هم نه کېږي. قسم دی ملانو ته هم دا بیماري لګېدلې. او ملانو ته ډېره لګي چې دا ملا هم دی او غوړ زیړ هم ګرځي. او زما څه حال دی؟ ملا هم دی او سورلي هم ده ورسره، زما څه حال دی؟ ما سره سایکل هم نشته. ډېر احتیاط پکار دی، ډېر. نو دا پته به څنګه لګي؟ پته به داسې لګي. ور اسانه خبره ده، تا یو کس وکته ښه حالت کې دی وکته، دنیاوي حالت یې ښه دی، دیني حالت یې ښه دی، هر یو چی. او ته هر چا ته د خپل زړه پته لګي، د خپل ځان اندازه لګي. پوه شئ او ستا زړه ته د ده په لیدو دوکو رسېدو. څه ورسېد؟ دوکو رسېدو. لږ خفه شوې، لږ پریشانه شوې، نور دې څه ویلي په خوله دې څه ویلي نه دي. رښتیا وایه د چا لیدو سره زړه خوشحالېږي که نه خوشحالېږي؟ او د چا لیدو سره زړه خفه کېږي که نه خفه کېږي؟ بس چې دا زړه دې خفه شو که نه، تا ته دا بیماري لګېدلې ده، خفه کېږم. ولې ته د مسلمان ورور ښه حالت لیدو سره خفه شوې؟ بس تا ته دا بیماري لګېدلې. هر څوک چې د چا باره کې دې خبره واورېده چې دا کار یې وکړو، دا کار یې وکړو، دې خوا لاړو، اخوا لاړو، دا شی په لاس راغو، دا شی په لاس راغو، او ته خفه شوې. څه شوې؟ نو خفه کېږم، دا بیماري درته لګېدلې. علاج یې په وخت وکړه. علاج یې داسې یو که نه یو، رښتیا رښتیا به وایو. ها نو دا چلو شو. د ژوند خبرې خو څه کې چې چاته دا بیماري ولګي که نه، او بیا خبر شي چې یاره د فلاني جنازې ته خو فلانی هم راغلی، او د فلاني په جنازه کې خو په هغه ځای کې خو د ګاډو ځای نو او جنازګاه ډکه شوه. دا خبره هم خفه کړي، یعنې د هغه په مرګ هم خفه کېږي چې دا دی مړ شوی ولې دی، داسې مړ شوی ولې دی، داسې مرګ والا ولې دی، هغه چې دومره خلک په جنازه کې شریک شو. حسد دې حد ته ورسېد. داسې ده که داسې نه ده؟ دا په وخت علاج نه دی شوی. په وخت علاج پکار دی، په وخت د دې بیمارۍ علاج پکار دی. پوه شئ؟ او دغه پسې مه ګرځه، لیبارټرو ته مه ځه د تشخیص لپاره، لیبارټرو ته مه ځه د تشخیص لپاره. آسان تشخیص دی، آسان تشخیص دی. ته وګوره د خپل رور په خوشحالۍ، د رور خوشحالي دې ولیده، د رور د خوشحالۍ خبر دې واورېدو. مسلمان رور ښه، سکه رور نه، مسلمان رور. یقین وکړه د سکه رور خوشحالي م برداشت کولی شم. بی اختیاره می زړه کې یو څلیک وشي، دا څه کوې ځناوره؟ دا حسد دی، تا ته د حسد بیماري لګېدلې ده. د دو شو زمانه کېږي، ده ته دا شی ملو شو، ما ته نه ملاوېږي. د ده موټر دی او زما سکوټر دی، ما د سایکل نه سکوټر جوړ نه کو، دی موټر ته ورسېدو. پوه شئ؟ د ده کور پوخ شو، زما دا کچه دی. بس دا کیسې دي. د ده زامن نیکان دي او زما زامن ګډوډ دي. او زما رور دی. دا خفګان چې راغی، بس ته پوه شه چې تا ته دا بیماري لګېدلې.
بیا دا به زیاتېږي 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 دې حد ته به ورسي که نه دې حد ته به دا بیماري ورسي روحاني بیماری دی او که جسماني بیماری دی دا تدریجاً زیاتېږي دې کې ترقي کېږي کله چې مریض غافل شي کله چې مریض د خپل مرض د علاج نه غافل شي نو دا بیماری څه کېږي زیاتېږي 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 پخوا به خلکو وایي که نه ټي بي ده او فلانې ده او ډنګړی ده یو داغ لګېدلی او دغه مو نه کو لاړه کیسه داغونه شوه ټول پیپړې داغي داغي شوې اوس علاج نه کېږي داسې ده نو دغه رنګې روحاني بیماری هم دي کله چې دا بیماري ولګي کله چې دا بیماري ولګي نو په وخت علاج پکار دی په وخت علاج کني بیا به دې حد ته ورسي بیا به دې حد ته ورسي چې ته به علاج کې خو کار به نه کېږي علاج به کې او فایده به نه کېږي مرض به ښه کېږي نه بغض به پیدا شي څه به پیدا شي دشمنی به پیدا شي دا بغض او دشمنی د حسد نه پس پیدا کېږي مخکې حسدي بیا بغض او عداوت شي پوه شئ بیا به ته مجبور شي چې حمله به وکړي چا سره چې حسد دی چا سره چې د حسد دی د هغه په عزت به حمله وکړي د هغه په مال به حمله وکړي د هغه په جان به حمله وکړي پوه شئ لاړ کیسه به دې ګډه وډه او بیا به دا خفګان دې حد ته ورسي چې یاره دا شی د ما سره نه دا دنیوي خیر یا دا دیني خیر د ما سره نه خو په دې سړي مې نشي پرېږدو خولې نه به دې بیا دا خبرې وځي په دې مې نشي پرېږدو ما سره دې نه خو ده سره مې نه دی خوښ دی د دې نعمت لایق او دا حاسد چې دی که نه دا حاسد ولې دی مغموم دی کله چې هغه محسود په هغه خیر کې ترقي کوي که نه نو د حاسد غم سیوا کېږي د پریشانی سیوا کېږي ولې ځکه دا د الله د نعمت سره دشمني کوي دا د الله د نعمت دشمن دی الله خپل بنده ته دنیوي نعمت ورکړه دیني نعمت ورکړه دی ورسره حسد کوي نو دا هغه سره حسد نه کوي هغه سره دشمني نه کوي دا د الله نعمت سره دشمني کوي او څوک چې د الله نعمتونو سره دشمني کوي هغه کله خوشحاله ورځ نه ګوري هغه خدای خوشحالوي نه ځکه وایم دا ډېره خطرناکه بیماري ده خدای دپاره د دې بیمارۍ تشخیص وکړئ خپل زړه ته وګورئ ما ته ستاسو زړونه نه دي معلومه او تاسو ته زما زړه نه دی معلومه زه به خپل زړه ته ګورم په تاسو به چې مسله مو اورېده خپل زړه ته به ګورئ چې هغه مسلمان رور چې تا سره یې کله هم ښېګړه نه ده کړې او هغه سره تا خیر ولیده ته پرې خفه شو که خوشحاله چې ښېګړې در سره کوي د هغه په خیر خو خوشحاله نه نه چې ښېګړې در سره نه کوي او ستا مسلمان رور دی څه دی ګاونډي دی رشته دار دی خپل دی پردی دی ته د هغه د خوشحالۍ نه خبر شوې د هغه خیر او خوشحالي دې ولیده د هغه دینداري پرهېزګارۍ نه خبر شوې د هغه دینداري او پرهېزګاري دې ولیده بس سمدستي دې خپل زړه ته وګوره چې د زړه دی څه حالت دی خفه شو که خوشحاله شو که خوشحاله شو خو دا بیماري درته نه ده لګېدلې او که دې زړه کې د خفګان پیدا شه که نه څه پیدا شه نو بس خفه کېږم دا بیماري لګېدلې دا بیماري لګېدلې ده او بیا به وګورې چې د دې بیمارۍ اندازه څومره ده که داسې خفګان پیدا شي داسې خفګان چې هغه خفګان اړو بیا لرې کېږي نه او بیا دا وایي چې یاره چې دا شی زه دا نه وایم چې ما سره دي ده سره دي نه ما سره دي وي دا لاندې درجه ده د دې بیمارۍ چې دا د ما سره یي زه لایق یم د دې څیز دی نه دی پوه شئ دا داسې ګاډی دی ما سره یي ده سره دي نه بیا به داسې یو وخت ته ورسي دا بیماري چې بیا به وایي ما سره دې نه خو په دې مې نشي پرځو ما سره دې نه او په دې مې نشي د وټونو کې دا خلک ولې یو بل ته مقابلو ته ودرېږي تاسو ته پته نشته دا ولې ودرېږي نه زه پاس کېږم که نه پاس کېږم خو چې دی نه پاس نشي
دا ولې داسې کوي؟ لکونه روپۍ لګوي، زرګونه روپۍ لګوي، ځان ستړی کوي، د خلکو خوشامدې کوي. داسې ده که داسې نه ده؟ ولې کوي؟ دې دپاره کوي چې ځکه کوي چې ته د حسد بیماري لګېدلې او د حسد بیماري اوچتو پیمانې ته رسېدلې ده، اوچت معیار ته رسېدلې ده. دی خپل ښه ورته پته ده چې زه نه پاس کېږم، خو چې دی راوغورځوم چې دی نه پاس نه شي، دا بل وځي. د سره حسد دی، د سره حسد. زمونږ په حال دی الله رحم وکړي. ام لهم نصیب من الملک، آیا شته د یهودو سره څه حصه د بادشاهۍ نه؟ ولې دوی سره بادشاهي څه شه؟ اوسه پورې ورسره نشته، بې غیرت اوسه پورې نشته. پوه شئ؟ فاذا لا يؤتون الناس نقيرا، پس په دغه وخت کې دوی نه ورکوي، که بادشاهي ورسره راشي دوی به ورنکي خلکو ته د نقیر برابر شي. دومره کنجوسان دي. د هغې د کجوري د ګټکي په شا چې کوم داغ دی که نه، دغه عمره شی به هم چاته ورنکي. ام یحسدون الناس، بلکې دوی حسد کوي خلکو سره. لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، د لوی پیغمبر ملګرو سره، علی ما آتاهم الله من فضل، هغه څه باندې چې دوی ته الله ورکړي دي خپل فضل سره. ولې دوی حسد کوي؟ فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه، کوم شخصیت چې دوی مني حضرت ابراهیم علیه السلام، الله وایي ما خو د ابراهیم علیه السلام اولاد ته هم کتاب او پیغمبري ورکړې وه، او ورسره وآتیناهم ملکا عظیما، او دې ته مې ورکړې وه بادشاهي، لویه بادشاهي مې ورکړې وه. فمنهم من آمن به، پس بعضې په دې کې هغه څوک دي آمن به چې په دې آخري پیغمبر ایمان راوړه، ومنهم من صد عنه، او بعضې په دې کې هغه څوک دي چې په دې پیغمبر د ایمان راوړو نه یې مخ واړولو. وکفا بجهنم سعیرا، او داسې خلکو لپاره کافي بل اور دی دوزخ، لمبو والا اور. سعیر هغه اور ته وایي چې لمبي وي پکې. ان الذين كفروا بآياتنا، بېشک هغه کسان چې انکار کړی دی زموږ آیاتونو نه، کفر یې کړی دی، سوف نصلیهم نارا، زر دی چې دوی به داخل کو دغې بل اور ته. کلما نضجت جلودهم، هر کله چې وسوځي د دوی څرمنې، الله دې پناه راکړي، بدلناهم جلودا غیرها، د دې څرمنې دا سوځېدل دا ډېر تکلیف دی وي، څرمنې سوځېدل ډېر تکلیف. بدل کې به ورکو دوی ته څرمنې نورې، لیذوقوا العذاب، دې لپاره چې دوی سزا وسکي. ان الله كان عزيزا حكيما، بشک الله پاک زورور ذات دی، د لویو حکمتونو مالک دی. والذین آمنوا، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات، او نیک اعمال کوي، سندخلهم جنات، زر دی چې دوی به موږ داخل کړو داسې جنتونو ته، تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي به لاندې د محلونو د هغې نه نهرونه، خالدین فیها ابدا، دی به همیشه یي په دغه نهرونو کې همیشه. لهم فیها ازواج مطهره، دوی لپاره په دغې جنتونو کې ازواج مطهره، بیبیانې پاکې به وي. وندخلهم ظلا ظلیلا، او دی به موږ داخل کو سوري ته داسې سوری چې ګڼ به وي، یخ به وي. سبحانک اللهم، الله د امت ناپوهو ته د دین پوهه ورکړي، د امت پوهانو ته پوهه باندې عمل اسان کړي، د امت عمل کوونکو ته اخلاص نصیب کړي. الله د امت مخلصین خطرونه بچ کړي. کریم مالک د هر قسم حسد د بیماری نه موږ ته عافیت نصیب کړي، د حسد د بیمارو نه موږ ته عافیت نصیب کړي، د حسد د بیمارو نه موږ ته عافیت نصیب کړي. اللهم احينا مسلمين وامتنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين. صلى الله تعالى على